اولنی سوال یو ورور کړی چې آیا یو رکعت ویتر کول جایز دی او کنه؟ الجواب، دا مسله موږ په بعضو درسونو کې په تفصیل سره ذکر کړې ده، لکه شرح د مشکات او بلوغ المرام درسونه او نورو ځایونو کې موږ دا مسله ښه تفصیل سره بیان کړې ده. خو دا مقام د هغه اوږد تفصیل نه دی. جواب د دې مسلې دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې په رڼا کې او د هغه د احادیثو په رڼا کې یو رکعت ویتر کول بالکل جایز دی او ثابت دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کړي دي. اوس که څوک خپل کتاب، خپل مذهب، خپل مولا یادي، هغه جدا مسله ده. موږ درته مسله بیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغه په مذهب کې او د هغه په طریقه کې دا شتي، او دا د جمهور العلماء مذهب دی. جمهور العلماء یعنی اکثر علما دا وایي، لکه امام مالک رحمه الله مذهب دا دی، امام شافعي دا دی، امام احمد بن حنبل دا دی، او د سلف صالحین یو لوی جماعت هغه دا وایي چې یو رکعت باندې ویتر کېږي. دلایل په دې باندې ډېر زیات دي، خو یو څو ترې واوره. یو دلیل په دې باندې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې یو سړی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو عن صلاة اللیل، د شپې د منځه په باره کې چې دا به په څه طریقه کومه. نو پیغمبر ورته جواب ورکړو صلاة اللیل مثنا مثنا، د شپې مونځ به دوه دوه رکعته کې. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، نو بیا چې څوک تاسو کې ویرېږي چې یاره سحر به راباندې راوخیږي نو یو رکعت دې وکړي، توتر له ما قد صلى، نو ټول مونځ یې ویتر شو. ګوره دې کې ښه صفا ویلي صلى ركعة واحدة، وبکې یو رکعت. د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بل روایت هم ثابت دی په صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الوتر رکعة من آخر اللیل، ویتر د شپې په آخرنۍ برخه کې هغه یو رکعت ته وی. د عایشه رضی الله عنها روایت دی په صحیح مسلم کې شتي، وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ماسخوتن د منځه نه چې به کله فارغه شو د سحر پورې به په دې منځ کې 11 رکعته مونځ کوو. په څه طریقه به یې کوو؟ یسلم من کل رکعتین، یسلم بین کل رکعتین، د هر 2 رکعتو منځ کې به سلام ګرځو، 10 رکعته به یې داسې وکړو. ویوتر بواحده، او یو رکعت به ویتر وکړو. دا د پیغمبر طریقه ده. دغه شان د ابو ایوب رضی الله عنه معروف حدیث دی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجه ټول راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، څوک چې 5 رکعته ویتر کول غواړي ودې کړي. ومن احب ان یوتر ب3 فلیفعل، څوک 3 رکعته کوي ودې کړي. ومن احب ان یوتر بواحده فلیفعل، او که څوک په یو رکعت باندې ویتر کول غواړي نو ودې کړي. اجازه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه. خو دا خبره ورسره یاده کوي، لکه بعضو د 3 رکعتو د ویتر د طریقه خو جو عامه زمون خلکو رانیولې ده، په دغه مرګ دی او په دغه ژوند دی، ځکه چې وایي د نورې طریقې مذهب کې نشته. نو داسې به تم نه کوي چې د یو رکعت ویتر راونیسي. بعض د یو رکعت ویتر صرف په دې نیت نه کوي چې دا د پیغمبر طریقه دی، د هغه نه ثابت دي. اسانتیا دپاره دغه یو رکعت راونیسي، او نه چې وایي دا ثابت دي، موږ منو ثابت دي، خو د پیغمبر نه خو 3 ثابت دي، د پیغمبر نه خو 5 ثابت دي، د هغه نه خو 2 رکعته ویتر هم ثابت دي، د هغه نه خو 9 ثابت دي. تا څنګه یو طریقه راټینګه کړې؟ نو ویتر یو رکعت کول څه حرج نه لري، خو دې نه به همیشه طریقه نه وي، همیشه دغه طریقه دی بس، کله دا کله دا.
چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو طریقو باندې عمل راشي. او دا شرف او دا عزت الله هغه چاته نصیب کوي چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري. او څوک چې دی تقلیدونو مقلیدونو کې پروتي او جی زمون مذهب جدا دی او د عربو جدا دی او زمون مولا جدا دی او د هغوی جدا دی، زمون کتاب جدا دی د هغوی کتاب جدا دی، نو دې غریبانانو ته د انسان په زړه وسوځي. دوی ته الله دا موقع نه ده نصیب کړې چې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو عمل وکړي. ځکه دلته خو حدیثونه تقسیم شوي دي. مقصدي خبره او خلاصه دا شوه چې یو رکعت وتر د پیغمبر نه ثابت. والله